علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې ویډیو کې درته هرکلی وایم مرګرو نوې تازه خبر مخې ته راغلی دی چې آیا سید ولی چې کوم یو انکر پرسن دی آیا دغه نور احساس باره کې چې کوم الزامات لګولي د هغې باره کې نور احساس سوی مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنو زموږ چې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر در رسي د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایي چې تاسو ته تازه خبر تازه معلومات زر تر زر در رسي او تاسو په زر تر زر پوهیږئ او خوند ترناک مرګرو د سوشل میډیا باندې چې تازه خبر چلیدو چې آیا سید ولی شاه دا خبره کوله چې ما د نور احساس چې کومه د سواد سره تعلق لري او پېښور یونیورسيټي تو کې ام ای کوي آیا هغه سره ما منګنی او کوژدا وشو چې کومه مونږ یو ځیشان الګ چې هغه مونږ ولا کوژدا او او زمونږ د واده ټیم فکس کو چې آیا په دې ریزه باندې مو واده کله زمونږ د نور احساس نه معلوماتو کو چې آیا نور احساس ته د سید ولی شاه باره کې څه خبره ده چې آیا سید ولی شاه دا خبره کوي چې زما د نور احساس سره کوژدا وشو او سورز پهله سید ولی شاه سره د نور احساس لانجه هم شوی و چې پاغي باندې هغه یو دواړو باندې یو بل باندې ډیر زیات الزامونه لګو پاغي وجه باندې نور احساس دا ظاهره کړي چې آیا د سید ولی شاه چې کومه د سره زما هیڅ قسمه تعلقات هم نشته او زما ور سره زما د منګنی او د واده خبره شوی د آیا د زما باندې بی بنیاد الزامونه لګي او د دغه قسمه ضرر د ماته سوشل میډیا باندې ډیر زیات ضرر راوستول زه ډیر زیات بدنامه کم د خلکو په دا ظاهره کړي چې ما د سید ولی سره هیڅ قسمه اغا نشته او ځیشان باره کې هم دا خبره کړي چې ځیشان زمونږ هیڅ قسمه کوژدا یا واده باره کې هیڅ قسمه معلومات نه کړي سید ولی شاه چې کومه خبره کوي دا بی بنیاد دي او زما باندې الزامونه لګي وجه باندې هغه دا ظاهره کړي چې آیا تاسو خلکو ته پکار دي چې آیا داسې معلومات مخه ته نه فارورډ کوي بلکې بی بنیاد الزامات په ما باندې لګي او ما د بدنامونې لپاره او د دې فیلډ نه وستنې لپاره ما باندې بی بنیاد الزام د سید ولی لګي نو آیا زما سره د هیڅ قسمه داسې تعلقات نشته او نه زه د خیرن سره واده کوم او نه ور سره منګنی شوی دی مرګرو که زموږ ویډیو تاسو خو خوښوي نو زموږ نوري ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر در رسي وسلام